د عربو د ځوان نسل اکثره فکر د الحاد طرف ته روان دی. محترمو مسلمانانو ورونو، په ټولنیزو رسنیو کې به تاسې لیدلی وي چې د سعودي ښار هلته په سعودي ښار کې یو مجلس دایر شوی دی. د دنیا سندرغاړي ډمان ورته راغوښتل شوي دي. حتی د کفري ملکې د امریکا او د نورو ملکونو نه هلته مشهوره سندرغاړي راغوښتل شوي دي. هلته یو مجلس دایر شوی دی او بیا هلته د کعبې شریفې یو نمونه جوړه شوې ده. د هغې کې د بوتانو څه شکلونه لګول شوي دي او همدغه سندرغاړي د هغې نه ګر چاپېره د طواف په شکل باندې تاویږي او سندرې کوي. دا د عربو یو لوی د بېغیرتوب او د بېدینۍ کار چې دوی ترسره کړی دی. په کار خو دا وه چې د ټولو دنیا مسلمانان هغه د دوی په خلاف داسې رجک شوي وی چې د دې کار یې په سختو ټکیو او په سخته بدلا سره د دوی نه پوښتنه کړې وی چې دغه کار ولې مو کړی دی، د څه په خاطر مو کړی دی. او دویم دا خبره چې د عربو اوس حالات چې څوک ګوري، یو وارې چې څوک لږه د قیامت د علایمو په اړه او د یا د ملحدینو او د کفارو د فکر او نظریې په اړه لږ مطالعه څوک ولري، نو هغه پوهیږي په دې باندې چې نن د عربو د ځوان نسل اکثره فکر د الحاد طرف ته روان دی، اکثره د کفر طرف ته روان دي. د کفر مالتیا د دوی زیاته شوې ده د اسلام په مقابل کې. دوی هغه فحاشۍ ته لا زیاتېدو ته د روان شوي دي چې هلته په دوی کې فحاشي زیاته شوې ده او دوی ورځ تر بلې د کفر د خدمت دپاره کارونه کوي. نو د دنیا مسلمانانو ته په کار دا وه چې د دې سخته پوښتنه کړې وای. د دنیا کفار هغه داسې نه دي، نن د دنیا کفار نن په هغه حالت کې نه دي پاتې لکه د ابوجهل رقم ته چې هغه رجک شي، مستقیما د تا د پیغمبر په سر باندې ګندګي وغورځوي او یا د تا د وژلو هڅه همداسې مستقیم وکړي. بلکې د دنیا کفار نن پوه شوي دي هغه د مسلمانانو سره یو داسې لاره مخته وړي چې هغه مسلمان اول بې غیرته کړي او د بې غیرتوب نه وروسته بیا چې هر څه وغواړي هغه یې پوه کړي. یو د تصویر مې رایاد شو، په د ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی، د یو اسرائیلي هغه کاغذونه راخیستل شوي دي، د هغې تصویر خپور شوی دی چې څو کاله مخکې یو اسرائیلی چې هغه فلسطین ته داخلېدو، هلته د فلسطین د حکومت د طرفه ده ته امضا او ټاپو شوی کاغذ چې دی بغیر د اجازې نه هلته د ننوتلو اجازه نه درلودله فلسطین ښار ته، او د فلسطین د حکومت په اجازه به ننوتو، د هغې نه به اجازه اخیسته. خو لیکن نن په فلسطین کې اسرائیل په فلسطین خلکو باندې اول خپل فکر ومنو، اول یې په دوی کې کفر او الحاد خپور کړو، وروسته اوس ګوره چې څومره ظلم پې کېږي، دوی د خپل انتقام نشي اخیستلی، خپل غچ نشي اخیستلی، خپل ځان پوښتنه نشي کولی. په ټولو مسلمانانو باندې همداسې کار شروع کړی دی. یو ځوان چې هغې په سعودي او په دوبۍ کې وخت تېر کړی دی، د خپل د سترګو لیدلی حال یې راته وی، وایي یو امریکایي زنانه هغې وایي په دوبۍ کې موټر چلولو، هغې په خپل موټر کې په لاره چې روانه وه، نو هلته د لاره کې د هغه د دوبۍ یو عسکر هغه ودروه موټر او د دې نه د کاغذو د لیسنس او یا د هغه د جواسر یا د کوم شي پوښتنه وکړه. وایي دې ورته وویل چې زه خو دا نه لرم. نو ده ورته وویل چې څنګه ته په دې ملک کې ګرځې او ته لیسنس د موټر اسناد څه شی نه لرې؟ نو خبره یې سره تیزه کړه. وایي موږ زه خپله هلته وم، وایي چې راټول شو خلک ورته ودرېدو، خو دغه امریکایي ښځه چې وه، وایي دا داسې په غوسه سره د موټر سیټ ته وخته، وایي د موټر په سیټ کې داسې یو څه شی بکس راخلاص کړو، کاغذونه یې د موټر په سیټ کې داسې پورته کړو. وایي د خلکو ته یې وویل چې خلکو دغه دي زه د موټر ټول اسناد او کاغذونه لرم، خو دی که رښتیا نر وي د ما نه دې وګوري، زه ټول دغه د ځان سره لرم، که دی رښتیا د نر بچی وي دی د ما نه وګوري. یو امریکایي ښځه په مسلمان په ملک کې په مسلمان باندې دومره بدماشي چلوي ځکه چې هغې خپل فکر خپل الحاد په دوی عربو باندې منلی دی. وایي بیا یې موټر ته فول ریز ورکړل او چې ګیرې ورپرېښودل، داسې خړ ګردونه یې وکړه او په دې
لاره باندې بس روان شو او هغه عسکر په خپل ملک کې بس همداسې بې غیرته ودرېدو. نن د عربو ملکونو د عربو شیخان دومره بې غیرتوب ته رسېدلي دي چې هلته د کعبې شریفې بې عزتي ته خبره ورسېده. بله ورځ به نن د کعبې شریفې مجسمه جوړه شوه، بله ورځ به د کعبې شریفې بعینه د کعبې شریفې د کوټې بې عزتي کېږي. بله ورځ یو چېرته مجلس کې ناست وم، بیا په دې مجلس کې د قیامت د علایمو په اړه باندې خبرې شوې. یو کس و چې داسې عالمي وي او داسې یو سپین ږیري چې خبره وکړه، وایي زه خو په کتابونو باندې نه پوهېږم، کتابونه مې نه دي کتلي، خو یو سپین ږیري عالم نه مو ډېر پخوا اورېدلی دي چې دغه د افغانستان چې کوم حالت را روان دي هغه وخت تقریبا د شوروي وخت و. وایي شوروي وایي چې دغه حکومت که څومره ظلم کوي وایي دا به ماتېږي، د دې نه وروسته به بیا بل حکومت راځي په افغانستان باندې دا به ماتېږي، د دې نه وروسته په افغانستان کې یو اسلامي نظام راځي، خو لیکن عرب به وایي بیا بېدینه کېږي. کله چې افغانستان کې اسلام قایم شو وایي عرب به بېدینه کېږي، وایي د افغانستان نه به بیا د عرب طرف ته جنګ روانېږي. تر هغې چې کعبې شریفه ته د افغانستان نه جنګ ونه رسېږي وایي دغه قراري نه رسي، دا به د افغانستان زه چې اوس ګورم رښتیا همداسې حالت دی. د افغانستان غیور او مجاهد ولس دی چې هغه به د دې پوښتنه کوي. بل کوم داسې ملک دی چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه کې دا نشته چې د عربو د هغه کعبې شریفې او یا د بیت الله شریفو د دې پوښتنه وکړي، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې پوښتنه وکړي، یا د هغې غیرت وکړي. یوازې افغانستان کې دغه غیرت پاتې دی. انشاءالله افغانان به د دې پوښتنه کوي او افغانان به تر هغې پورې ځان رسوي. او دغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول، نو بعضې خلکو یو چا ټویټ کړی و، وایي د دې پوښتنه به اوس څوک کوي؟ نو لاندې ورته ځینې بې غیرته او بېدینه پښتانه په پښتو ژبه د وطن نه تښتېدلي هغې په کمنټونو کې ورته لیکلي وو، وایي تاسو لکه چې اوس بیا افغانان پرې وژنئ، بیا افغانان اوس دې ته راجګوئ چې تاسو لاړ شئ د کعبې شریف پوښتنه وکئ، او داسې بې غیرته لیکنې کړي وو. وایي ته به وایي چې د دین د ساتنې لپاره صرف افغانان دي، ولې نور څه کې ولې نه ساتي؟ د دې نه زه بل بهتره کوم ژوند غواړم، د دې نه بل عزتمن کوم ژوند غواړم، د دې نه بل د غیرت کوم ژوند غواړم چې زه د اسلام دفاع کوم، چې زه د اسلام دپاره خپل ځان، خپل مال، خپل هر څه قربان کوم. د دې نه بل ژوند، د دې نه بل عزت زه چېرته غواړم؟ د دنیا خو یو 2 ورځې ژوند دی، هغه خو تېرېږي. الله جل جلاله خو د خپل دین ساتنه هغه په هر څه شي باندې کولی شي. الله جل جلاله په موږ باندې وکړي خپل دین ساتنه. تا د دین لپاره موږ افغانان قربان کا، نو مونږ خو په دې مرګ باندې ژوند ته ورځو. خلک په مرګ باندې له ژوند نه ځي، له ژوند نه دوی وایي چې مونږ روان یو، خو مونږ په مرګ باندې ژوند ته ورځو. دا به د مونږ په مرګ باندې ژوند ته ورتګ وي چې هغه ابدي ژوند دی، هغه د جنت ژوند دی. الله جل جلاله د مونږ مسلمانانو دې ته نه دی محتاج چې ته اوس په بس په یو فرعي مسله کې سره اختلاف دی دی او دا دی، د الله د دین هلته سپکوی کېږي، د الله دین د منځه ځي، خلک د الحاد او د کفر طرف ته روان، باید د هغې پوښتنه وکړي. د مونږ بعضې علما بس په یو فرعي مسله کې په مستحبو کې سره باد دي، نو باید چې هلته د دین پوښتنه وشي، هلته علما دا غږ پورته کړي چې ولې هلته د دین سپکوی کېږي، ولې د کعبې شریف سپکوی کېږي، هغه ریاض کې چې کوم شوي دي ولې بل ځای نه و، ولې بله نمونه نه وه، ولې هغه دې نه جوړوله. خو دا خو په دې معنی چې ته د اسلام د دین سپکوی کوي، نو باید ټولو دنیا مسلمانان د دې پوښتنه وکړي. الله جل جلاله دې موږ مسلمانانو ته د دې توفیق ورکړي چې د دغې لوی کار، د دغه کفر ته د خدمت د دې په مقابل کې راجګ شي او د دې په کلکه پوښتنه وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.